د خبرو کولو هنر د صحابو او نیکو خلکو په رڼا کې تاریخ ته که وګورو ځینې خلک داسې تیر شوي چې نه یې غږ لوړ و نه یې خبرې ډېرې وي خو یوې جملې به یې قومونه بدل کړل. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د منبر خلک نه وو خو د هغوی خبرو د زړونو منبرونه جوړول. دا هنر له کومه و ولې د هغوی خبرې تر نن ورځې ژوندۍ دي؟ ځکه هغوی خبرې د ځان لپاره نه کولې، د الله لپاره یې کولې. اول رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرو تر ټولو لوړه بیلګه نبی صلی الله علیه وسلم به لنډې خبرې کولې خو ژورې خبرې، هرې جملې به یې وزن لاره. فرمایل به یې خیر الکلام ما قل ودل، غوره خبره هغه ده چې لږ وي خو ژوره وي. هغه به خبرې داسې کولې چې ماشوم پرې پوهېده، عالم فکر کولو ته اړ کېده، نه خلک ستړي کېدل او نه یې زړونه ماتول. دوهم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نرمی او اخلاص. حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه چې کله خلیفه شو لومړی وینا یې دا وه: زه پر تاسې واکمن شوم خو زه تر تاسې غوره نه یم، که ښه کار مې وکړ مرسته راسره وکړئ او که خطا شوم سم مې کړئ. دا وینا نه اوږده وه نه ښکلي الفاظ یې لرل خو امت یې خپل کړ ځکه له زړه وه. دریم عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کلک حق خو صادق غږ. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به حق ویل خو ځان به یې له حسابه نه خلاصولو. یوه ورځ یې وویل که زه کوږ شوم څه به کوئ؟ یو سړي وویل په توره به دې سم کړو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خوشحال شو او ویې ویل الحمدلله چې زما په امت کې داسې خلک شته. دا د خبرو هنر و، د حق منل، د ځان ټیټول، د مشورې قبلول. څلورم حضرت علی کرم الله وجهه حکمت او مثال. حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرمایي د خلکو سره د هغوی د عقل مطابق خبرې وکړئ. د به د مثال له لارې خبره کوله، د جګړې پر ځای فکر راپاراوه. یوه جمله یې تر سلګونو نصیحتونو زیات وزن درلود. پنځم حسن بصري رحمت الله علیه د عمل غږ. حسن بصري رحمت الله علیه به ویل هغه څوک چې عمل نه کوي د هغه نصیحت اغیز نه لري. خلک به د ده وینا ته ځکه متوجه و چې د هغه ژوند خپله وینا وه. د به زیات وخت چوپتیا غوره کوله خو کله چې به یې خبره کوله خلک به چوپ کېدل. شپږم د نیکو خلکو راز دعا او اوښکې. صالحینو به د خبرو نه مخکې دعا کوله، د منبر نه مخکې به یې ځان سمولو. ویل به یې یا الله که زما خبرې ستا لپاره نه وي زما ژبه بنده کړه. له همدې امله لږ خبرې خو ژور اثر ځکه الله ورسره و. اووم ولې د هغوی خبرې تر اوسه ژوندۍ دي؟ ځکه نیت یې پاک و، عمل یې موجود و، نرمي یې لرله، حکمت یې کاراوه، ځان ښودنه نه حق یې وړاندې کاوه. د هغوی خبرې د وخت لپاره نه وي، د حق لپاره وي. نو که ته هم غواړې خلک د خبرې واوري، خبرې د اغیز وکړي، نوم دې د الفاظو له لارې نه د اثر له لارې ژوندی شي. نو دا یاد ولره د خبرو کولو هنر په ژبه کې نه دی، د خبرو کولو هنر په اخلاص، عمل او تقوا کې دی. لکه د صحابو لږ ووایه خو داسې ووایه چې تاریخ یې هیر نه کړي.